تخبه خواوشا کې دا ډاکی شروع شوی ډاکوان راوتی دي او دا ډاکوان څه کافر نه دي مسلمانان دي ګوره دا د مسلمانانو په تاریخ کې وسړی تر شوی صلاح الدین ایوبی په نوم باندې صلاح الدین ایوبی هغه عظیمه هستی وا چې الله د په لاس باندې بیت المقدس د کافرانو آزاد کړی او د مسلمانانو یو قبله مسجد اقصی صلاح الدین ایوبی یو ځل نوجوانو دومره مشهور شوی نه و علماء تاریخ لیکلی دي چې د دمشق ته روانو او په دې سفر کې سره د نور الدین زنکی رحمه الله دغه بیبي مو سره په دې سفر کې نو په لار باندې ډاکوانو حمله وکړه د هډر بهترین جرنیلو نو بس هغه د ځان خبرېدل بس د ټول ګیر کړو نو ول دوی ته وی چې انما جزاء الذين ولغوا ما في وخت چې موږ معاف که خیر دی بس موږ غلطي شوې ده بچی موږ نو ول دوی ته الله د کتاب د آیات تلاوت کې انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف دا الله حکم دا دی چې څوک ډاکی کوي او مسلمانان یې ریو پزمکه کې فساد خوري مسلمانانو د زمکه امن خرابوي نو دیو سزا دا ده چې یا دی اوجلیش یا دی پسولې کړیش او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف یا دی خپل لاسونه عدل بدل کټ کړیش خیلاس او غسخ پا او غس لاس او خیخ په داسې انداز د خپل لاسونه کټ کړیش دومره خطرناک سزا ده د انسان چې د مسلمانانو د ملک او د معاشري امن خرابوي امن خود الله دې لوی نعمت ته کنه نو دا هغه زمونه ډاکوان چې نو غزان لنیم مولیانو نیم مولا خطر ایمان نو غزان لنیم مولیانو ولغو تو وی چې د آیت مخکې لیک تلاوت کا نو هغه آیت کې دا دي چې الا الذين تابوا هغه خلک ته مستثنا دي چې هغه توبه وباسي نو ول زمونږ توبه ده بس مونږ معاف کړو الله و چې توبه وباسي نو ما پې کوي نو صلاح الدین ایوبی رحمه الله تو وی چې وتحیران شو چې قاطع طریق وفقيه یو طرف ته ډاکېږي او بل طرف ته فقيه دی الله په دینم پويږي چې په خبره ده نور صلاح الدین ایوبی رحمه الله وتوی چې د مخکې آیت هم په تلاوت کا کنه الله فرمایي چې الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم دا توبه خو الله قبول چې تاسو ونی نسی او د نیونه مخکې د توبه وباسي خو چې تا ونی نو بیا سزا لازم د سزا او ته ملاوي شي نو بیا دعوت ورکو ګور تاسو پیسې پکار دي کنه نو راځي زما سره ملګری شي د عیسایانو خلاف وجنګيږي الله به داسې غنیمتونه درکړي چې تاسو مر مالدار به تاسو په علاقه کې څوک نه وي وسغه دعوت قبول کو او د صلاح الدین ایوبی رحمه الله په فوج کې فوجیان شو سپاهیان شو د عیسایانو خلاف بجنګیدل او الله ول غنیمتونه ورکړو دنیا عزت هم ورکړو د آخرت عزت هم ورکړو نو ګوري دا ډاکې کول د دومره خطرناک جرم دی چې الله وي د ډاکو سزا ده چې ودی وجلې شي د ډاکو سزا ده چې د پسولې کړي شي پانسی دې کړي شي ډاکو سزا ده چې د لاس خپې د بدل کټ کړي شي دومره خطرناک سزا ده ولی ډاکو سزا دومره ډیره ده ځکه د مسلمانانو د معاشري امن خرابوي امن بربادي خلک یې ری د خلکو بجلونو کې رعب او ير اچي د انسان د الله نه دی خوښ غره امن خدای الله د لوی نعمت دی د مسلمانانو په معاشره کې به امني او داس د دې حکمران ذمہ داری ده چې مسلمانانو ته امن ورکي موږ باندې ظالمان مسلط دي بس بدمنی خوري ظالمان داغي ته په دې بدمنی کې ډالر ملاويږي پیسې او ته ملاويږي نمر بدبخت او ظالمان خلک دي بهرحال موږ دعا وستا دعا بکو چې الله زمونږ د حکمرانو نو بزړونو کې د اسلام د الله د دین او د شریعت د دې عوامو او د ملک محبت الله په زړه کې واچي او کوم د دې محبت او د مینې قابل نه نو الله دې ورک کیسته د ملک نه ملک ته وزګار شي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر محمد ابراهيم محمد